تازه خبر د حمدالله محب لخوا نن ورځ خوشال سادات رسما معرفي شو او دنده یې پیل کړه. خو د معرفي کېدو په مراسمو کې جنرال خوشال سادات څه وویلې، محب د ده په اړه څه وویلې، دلته یې راسره په ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. خوشال سادات د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د عمومي رئیس په توګه دنده پیل کړه. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی امنیتي معین مل پاسوال خوشال سادات د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د عمومي رئیس په توګه خپله دنده پیل کړه. نوموړی نن د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب له لوري د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د عمومي رئیس په توګه د دغې تصدۍ کارکوونکو ته ورمعرفي کړی شو. د معلوماتو تر مخه د ملي امنیت سلاکار د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د نوي رئیس په پیژندنه کې غونډه کې په دغې تصدۍ کې د ځان بسیاینې په موخه د اصلاحاتو او عوایدو د زیاتېدو نه ستاینه وکړه او وویل چې دغه لاسته راوړنې کافي نه دي او هیله ده چې نوی رئیس خوشال سادات دغه تصدۍ ملي او نړیوالو معیارونو ته په کتو لا برابر او منظمه کړي. حمدالله محب همداراز وویل چې اړینه ده چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ لا زیات مسؤلیت منونکي شي او داسې خدمات ورته وکړي چې نور ملي نړیوال او د خصوصي لویو پروژو د امنیت د تامین په موخه بهرنیو کمپنیو ته اړتیا نه وي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پولیسو په تقویت او په دغه سکتور کې د غښتلي کدرونو په پیژندنه کې د ولسمشر غني او ملي امنیت سلاکار له ملاتړ څخه مننه وکړه. د یادولو وړ ده چې خوشال سادات تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت امنیتي معینو چې د ټاکنو پر مهال او د نورو مسؤلو پر وړاندې د هغه جدي برخورد په خلکو کې ډیر مشهور کړ او په ټولنیزو رسنیو کې سختې ستاینې وشوې. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب